معزز و محترم علم د الله له طرفه یو عظیم الشان نعمت دی. د ایمان نه پس او د اسلام نه پس ځکه چې علم وي او ایمان نه وي نو هیڅ فایده نه کوي. خو د ایمان نه پس او د اسلام نه پس په مسلمانانو کې د ټولو نه لوی نعمت چې الله تعالی مسلمانانو له ورکړی دی او تقسیم کړی دی دا علم راغلی. دا وراثت رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرعي علم او دا نائبین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دا تاسو ته سفرا دی. دا د الله د طرف ته تاسو ته دین د اسلام بیانوي او تاسو ته د شریعت احکامات بیانوي. خدا نن چې کومه مجمع راغونډه شوې ده دا د یو خاص صنف لپاره راجمع شوې ده. دا علما دا مولیان ډیر زیات ډیر قسمونه وي. تاسو ګورئ کله ناکله مونږ یو سړي ته ویو قاري صاحب، کله ناکله ویو حافظ صاحب، کله ناکله ویو مولوي صاحب، کله ناکله ویو مفتی صاحب، کله ناکله ویو شیخ صاحب، کله ناکله ویو پیر صاحب. دا ټول ځان نه ځان له اشیاء په دین کې نه راغلي دي. دا ټول د دین د علومو صنفونه دي او دا ټول د دین د علومو د هغه لارو کسان دي چې په کم کې نه مشهور راغلي. حافظ صاحب هغې ته وي چې حفظ وکړي، قاري صاحب هغې ته ویل کېږي چې تجوید یې کړي. زمونږ په مدرسو کې چې عمومي ګډوډ راتاویږي نه او ښه مزیدار ښکلي انداز سره 8 کاله او 9 کاله او 10 کاله په مدرسه کې نه تیر شي او په بایپاس باندې راتاو نه شي چې نن ور دویمه درجه او سبا ورکوټې دوره او بیا غټه دوره او حذف پکې نه ونه کړي نو د 14 علوم زده کړي وي. دا 14 علوم چې کله زمونږ په دې مدرسو کې نه زده کړي نو دې ته مونږ عام علما کرام وي او دا عام عالمان وي. بیا دې کې بعضې کسان د حدیثو درس کوي نو هغې ته مونږ شیخان وي، پلانکې شیخ صاحب، پلانکې شیخ صاحب. بیا بعضې کسان پکې د فقه درس کوي د هغې سره ممارست ډېر زیات وي نو هغې ته مونږ ویو مفتیان مفتی صاحب، مفتیان مفتی صاحب. او بعضې کسان پکې کله ناکله تسبیح اړوي نو هغې ته مونږ ویو لکه دا پلانکې پکې پیر صاحب مبارک راغلی. دا ټول صنفونه راغلي دي د دین یو کار کوي. دا نن مجمع چې ستاسو راغلې ده او راجمع شوې ده دا د یو صنف لپاره راجمع شوې ده چې هغې ته مونږ مفتیان کرام ویو. اگر چې دې کې د بخاري ختم هم بناتو کړی دی دا دې الله تعالی دوی ته مبارک کړي. خو د بناتو دا درسونه دا ضمني درسونه وي. اصل درسونه اصل کې نه د بنینو درسونه راغلي. مونږ د بنینو دستاربندي چې کوو نو د هغې نوم الو نو دا بنات رانه خفه شوي تاسو مونږ ولې داسې کمې ګڼئ؟ مونږ تاسې کمې نه ګڼو. تاسو زمونږ بچي یې، زمونږ بچی یې، زمونږ تورسري یې. مونږ ستاسو دعاګانو ته محتاج راغلي یو. خو چونکې مستورات یې او په شریعت کې درته مستورات ویل کېږي چې پټې وي نو چې پټې پټې وي نو ښه وي ښکاره کولو یې ضرورت نشته. اسما یې هم اغوستل نی پکار او دغه شانتې چې ډېره تذکره مو نشي نو ښه ده چې پټ شي پټ وي نو ښه راغلی. نو دا زمونږ د مفتیانو کرامو دستاربندي ده د دوی تعلق د فقه سره راغلی. دا فقه څه ته وایي؟ دا فقه چا ایستلې ده؟ دا امام ابو حنیفه جوړ رحمهم الله چرته صادر کې سر ورکه او امام شافعي صاحب صادر کې سر ورکه او امام مالک صاحب او امام احمد ابن حنبل صادر په سر باندې واچو مراقبه وکړه او نادي نه پس فقه راووته. نه دا خبره غلطه ده. ګورئ دا فقه منقوله بعینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا اصلا بعینه د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه منقوله ده. دا بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راله صحابه ته او صحابه کې دا بیا په 2-3 قسمه باندې تقسیم شو. بعضې صحابه په مکه کې پاتې شو، مدینه کې پاتې شو. دې ته مونږ فقه الحجازي یا حدیث حجازي ویو. بعضې صحابه چې د هغوی ډېر لوی تعداد کوفه د حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالی عنه په زمانه کې نه آباده شوې وه. بصره د مخکې نه موجوده وه، کوفه د هغه په زمانه کې آباده شوې ده. یو شفت کې
او په یو قافله کې د مدینه منورې نه 2.5 کابرین صحابه راولګي. دا یو غټه چونی و. دی به کنټرول د عراق او دی به کنټرول د ایران د ټولو علاقو کو. دا د سمندر په غاړه و. نو 2.5 صحابه راولېږل. بیا د هغې نه پس بیا هم د درس پوره تنظیم نه کېده. نو بیا 2.5 صحابه یا 2000 راولېږي. 15,000 صحابه دا صرف په کوفه کې نه اوسېدل. د قشان دمشق کې نه اوسېدل. د قشان مصر کې نه اوسېدل. د مصر او د دمشق په فقه باندې د حجاز د فقه اثر دی. خو زمونږ کوفي فقه دا ډېره کمال ته رسېدلې ده. دا فقه د عبدالله ابن مسعود صاحب ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی. دا فقه د حضرت علي صاحب ده. دا په څلورو مرګرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو لوی ملګری راغلی دی. دا فقه د حضرت عمار صاحب ده چې دا محبوب د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی. او دا فقه د مغیره ابن شعبه صاحب، عمار ابن یاسر صاحب، عبدالله ابن مسعود صاحب، حضرت علي صاحب. تدریب الراوی کې علامه نووي رحم الله ذکر کړی دی. تقریب کې نووي او تدریب کې سیوطي چې د صحابه علم 10 کسانو ته راغونډ شوی. او بیا د دې 10 کسانو علم 3 کسانو ته راغونډ شوی. یو ابن عباس صاحب ته، یو عبدالله ابن عمر صاحب ته، یو عبدالله ابن مسعود صاحب. بیا وی د دې 3 کسانو علم دا عبدالله ابن مسعود صاحب ته راغونډ شوی. او ستاسو رفیقي مدار دا په عبدالله ابن مسعود صاحب دی. ما یو تحقیق کو، هغه مې دا کو چې داسې کم اقوال دي چې امام ابو حنیفه رحم الله د خپل استادانو نه په دې کې مخالفت کړی دی. مخالفت ته نه لري. فقه ته مونږ حنفي فقه وایو، نو نسبت امام ابو حنیفه ته کېږي. نو دا کم اقوال دي چې امام ابو حنیفه رحم الله مخالفت یا ذاتا استخراجات یې کړي دي. 15% اقوال په سلو کې په فقه حنفیه کې دا امام ابو حنیفه دي. نورې څونه چې دي دا د استادانو او د فقهاو کوفیو اقوال راغلي دي. د ابراهیم نخعی اقوال راغلي دي که چېرته تاسو اورېدلي. د حماد اقوال راغلي دي. د علقمه اقوال راغلي دي. د اسود اقوال راغلي دي. ډایرکټ عبدالله ابن مسعود اقوال راغلي دي. د علي صاحب او د اصحاب علي صاحب اقوال راغلي دي چې ابن رجب په شرح العلل کې باقاعده تفصیل کړی دی چې د اصحاب علي ځان له حلقه درسو او د اصحاب عبدالله ابن عمر د عبدالله ابن مسعود صاحب ځان له حلقه درسو. دا درسونه به چېرته دا په جامع مسجد کوفه کې. او دا نوي کتابونه راغله. دا داسې نوي دا زاړه کتابونه وي. خو ناشنا کتابونه نن سبا راغله چې هغه به مونږ پخوا نومونه اورېدل او زموږ په کتابخانو کې نو خو راغله. هغې کې یو کتاب راغلی دی نن سبا. هغې ته مونږ زرنجري وي نوم ځان سره یاد ساتئ. مناقب د امام ابو حنیفه د زرنجري. او 2 نمبر کتاب راغی مناقب د امام ابو حنیفه رحم الله د ابن ابي العوام. د دوانو نقل کړي دي چې د امام ابو حنیفه کم حلقه درسو 3 حلقه درس په کوفه کې کېدل. د فقه 3 د حدیثو ډیرو. د سفیان صاحب حلقه درس دا په حدیثو کې نزال نه په جامع مسجد کوفه کې دي کې روان راغلي وي. ګوري د دې محدثینو ډېره زیاته دي کوفي او دي فقها سره نه لګېده. مړوي دا لرکه د اهل الرأي راغلي دي او د دې اهل الرأي ډېره زیاته د محدثینو سره نه لګېده. وایي مړه دا په ظاهر د حدیثو باندې روان دي، نور په څه باندې نه دی. تر دې حده پورې چې اکابر وایي تر دې حده پورې چې امام شافعي صاحب راغی نو د دواړو په منځ کې جمع وکړه او د دواړو جمعیت یې راوست. او د دې نه پس محدث په فقيه هم او فقيه په محدث هم د دې نه مخکې د دوی په منځ کې خفګانونه راغلي. همدغه وجه چې بعض محدثینو جرح په امام ابو حنیفه کړي دي دا د خفګانونو د وجې نه. او زموږ رأی دا راغلی ده چې د دې محدثینو جرح دا په فقهاو نه دي قبول او د فقهاو جرح په محدثینو نه دي قبول. نو دا حلقه درسو د محدثینو ځان له په جامع مسجد کوفه کې د فقهاو ځان له د فقهاو 3 درسونه کېدل. یو به د امام ابو حنیفه د استادانو کې د یو که چېرته تاسو نوم اورېدلي یو ډېر فقیه او قاضي او عالم سړی د ابن ابي لیلا ورته ویل کېږي. اصل نوم یې عبدالرحمن ابن ابي لیلا دی. د هغه درس پکې سفیان صاحب نوم کوم اورېدلي دا به کله ناکله د محدثینو درس کې ناست او کله به د فقهاو درس کې ناست. خو د امام ابو حنیفه رحم الله خپل درس چې نه راغلی دا د استادانو درس
څه زمانه کې امام ابو یوسف درس جدا کړ روانه یې راله د خپل استاد سره د امام ابو حنیفه سره روانه نه وي خو لکه ځان ورته داسې غټ غوندې ملا ښکاره شو نو ځان له درس جدا کړ نو چې درس یې جدا کړ نو کله ناکله شاګرد برابرول جایز دي ګورې ښه چې شاګرد باندې داسې نوکار راولګي نو دا جایز دي دا هم جایز دي چې د شاګرد عزت تحتاوي نقل کړي دي د امام ابو حنیفه رحم الله مانځه ته ولاړو چې امام ابو یوسف یې مخکې کړ خلکو ته چې دا دی ولې مخکې کړ وایي دا مې ځکه مخکې کړ چې خلکو ته پته ولګي چې دا عالم راغلی دی نو کله ناکله به استاد راولګي شاګرد به کله ناکله به شاګرد هم داسې لقب ورکوي ګورې ښه دا لقبونه به صرف ځان ته نه وایي ګورې کله ناکله به وایي حضرت مفتی مولانا عثمان صاحب دی ما له لقبونه راکړو نو زه خامخا هل جزاء الاحسان الا الاحسان دی که نه چې زه هم به یو دوه لقبونه عثمان نه ویلي که نه محمد عثمان صاحب پخوا به ځان سره څه خطرناک غوندې نوم لیکه هغه یې اوس لر کړی دی ګورې ښه نو حضرت مولانا محمد عثمان صاحب نو شاګرد ته به هم کله ناکله نیک نوم وی خو چې کله روانې کوي نو داسې نوکاره به هم پرې کله ناکله لګي و امام ابو یوسف صاحب راولګېد ځان له درس جدا کړ درس یې چې جدا کړ امام ابو حنیفه ته ولګېده وي خو نه راځي درس ته وي څه چل شوی وایي چې بس د فقه کې کمال ته رسېدلی یم فقه به زه ځان له ښیم که ما ته له استادانو سره وایي ښه دا وایي زه ورشي یو مسله خو ترې تپوس وکړي وایي څه مسله ترې تپوس وایي دا مسله ترې تپوس وکړې که چېرته یو دوبي وي او هغه جامې چاله رنګ کړې او جامې غلطې رنګ کړې نو دنه به زمان اخیستلی کېږي که نه وایي که جواب یې وکړو نو څه وی ورته وایي امام ابو حنیفه ورته وایي چې راته وایي او زمان به ترې اخیستلی کېږي نو هم به ته ووایې چې غلطه او چې راته وایي زمان ترې نه اخیستلی کېږي نو هم به ته ووایې چې غلطه خبره ډېره ناشنا وه امام ابو یوسف صاحب له سړی لاړه وایي چې یو دوبي وي او هغه جامې رنګ کې تا ولې ورکړي چې تور یې رنګ کا او هغه رنګ کې زیړی نو زمان به پرې اخیستلی کېږي وایي او وایي غلطه ده وایي ښځه ټیک ده نه وایي هم غلطه ده نو وایي چې نه او نه نو څه به کېږي وایي مشره خپل استاد یې تپوس وکړه که نه چې هغه درته بیان وکړي بس راغی بیا خپل استاد ته وایي څه وایي که شرط دې ورسره ما قبل لګولي که خراب دی که نو پیسې به راکړې نو بیا به ترې زمان اخیستلی کېږي او که چېرته ني نو دا اجیر عام دی او په اجیر عام باندې زمان نشته مسله یې بلکل ټیک راغلې وه نو کله ناکله به په شاګرد باندې داسې نری غوندې نوکار ډېره غټه نوکاره به پرې نه لګېد چې تغمه پرې نه ودرېږي ولې ښه تغمه به پرې نه ودرېږي خو کله نه دا درس ته امام ابو یوسف رحم الله بیا واپس شو دا درس د امام ابو حنیفه رحم الله د حماد درس و ډېر لوی عظیم فقیه او محدث دی او تاسو که چېرته اورېدلي زموږ د امام ابو حنیفه رحم الله یو د مرویاتو کتاب راغی احنافو خفه کېږي مه یو څو ټکونه دله درخومه په دې سر باندې زه کله ناکله وایم ستاسو فقه چې څو پورې عراقي وه نو لږه ګزاره یې کوله او ستاسو فقه چې کله ماوراء النهري شوه نو بې ګزاره یې شوه ګزاره او عدمي ګزاره د ما په اصطلاح کې څه ته وایي ستاسو فقه چې عراقي وه نو لږ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې و خفه کېږئ مه او ستاسو فقه چې ماوراء النهر عراقي څوک دي ستاسو کې پیژنئ قدوري دی عراقي دی کرخي دی عراقي دی جساس دی عراقي دی دا ټول فقهاء العراق د دې په مقابله کې فقها د ماوراء النهر دي بغیر د هدایې نه چا هم په خپل کتاب کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جمع کړ تاسو خلاص مفتیان صاحبان شوه مفتیانو صاحبانو تاسو ته یو چیلنج دی را چیلنج سمې خوان کوي چې کې غوري ښه دوی ته یو چیلنج دی زه تاسو خپل مزیدار سیری واچولې او بابا دیر بابا زمونږ په ځای کې ویلی دې سم جبال قابي ورکړي دا چا چې سیری اچولې خو تاسو ته نه ویم بابا وی هغه نه ویم خو تاسو سیری واچولې یو 15 مې تاسو له درکړې په ټول عالمګيري کې چې 15 جلد راغلي د زړه او لس جلد راغلي د نوې د الحمد نه تر د والناس پورې د الحمد نه تر د تمته پورې ما ته په ټول لس جلد عالمګيري کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې چا راته خو 1500 روپۍ انعام به ورکوم سو 1500 دا ولی ممارستم کم شو د حدیثو سره او په موږ پسې خلک ملنډې وایي ابن خلدون غونته لوی سړی په موږ پسې ملنډه وایي اگر چې موږ یې نه منو په دې معامله کې محدث نه دی فقیح نه دی او مورخ دی و امام ابو حنیفه ته 19 حدیث یاد راغلي څونه 19 ای ته خدای دې ښه کا نسواري ته امام ابو حنیفه رحم الله ته داسې الفاظ استعماله امام الائمه چې د امام
د امام محمد استاد دی او د امام محمد په شاګردانو کې امام شافعي صاحب دی او د امام شافعي صاحب په شاګردانو کې امام احمد بن حنبل دی بغیر د امام مالک نه ټول امامان شاګردان امام بخاري د شاګردانو شاګرد مکی ابن ابراهیم متویل کېږي ټول ثلاثيات ته بخاري دا نقل دي دا امام ابو یوسف صاحب شاګردانو شاګردان امام ترمذی د شاګردانو شاګردان د حفص بن غیاث دا ټول نو ته امام الائمه ته نو موږ ته وی پنځل احادیث او صلی او تاسو خبر یې الله دې د هندستان او د بنگلاديش بعض عالمانو له خیر او برکت ورکي تاسو طبقات باندې یو کتاب ولیکل البدور المزیه فی طبقات الحنفیه په یوه جلد کې او د امام ابو حنیفه رحم الله حدیث یې جوړ کړ موسوعه د روایتو د امام ابو حنیفه رحم الله په شل جلد کې او یو جلد کې کتاب دی او یو لزر احادیث د امام ابو حنیفه رحم الله نقل کړه په بخاری کې ټول دا جمع کا نو مکررات وزن دي او غیر مکررات سلور نیم زره دي او په دې کتاب مرویات امام ابو حنیفه کې 2000 احادیث یو لزر احادیث نقل شوی دي نو دا د فقه او دا د حدیث مجموعه دا امام حماد نو نحائی نو القما اسود دا امام ابو حنیفه ته فاتح شوی دا بیا دا سره روانه تنقیحات پکې وشو تنقیحات دې ته ویل کېږي چې په مذهب کې وخت کې تنقیح نه وي راجح او مرجوح پکې نه وي اصول الافتاء پکې نه وي فقه ځان له شی راغلی د اصول فقه ځان له شی راغلی دا او اصول الافتاء ځان له شی راغلی اصول فقه کې تاسو اصول شاشنه شروع کې او زو توضیح او تلوی اوس پورې د احناف سره د اصول الفقه کتاب د اصول الافتاء کتاب نو راغلی شوافی سره او یې نوم ورکه ادب المفتي والمستفتي د ابن صلاح ادب المفتي والمستفتي د نووي ادب المفتي والمستفتي د ابن بدران حنبلا او حنابلو سره مالکیانو سره هم سره نو دا کتاب موږ سره نه د ادب القاضي په نوم سره کتابونو خونو سره نو علامه ابن عابدین لري الله تعالی خیر او برکت ورکي یو کلی متن یولیکا په نوم د منظومه سره د شرح په نوم د العقود رسم المفتي سره عقود رسم المفتي دا د ابن عابدین کتاب دی او په دې باندې بیا یو بهترین شرح وکړه چې هغه ته شرح عقود رسم المفتي مونږ ویو دا په اصول الافتاء کې کتاب دی نو زمانه مرګرو ما سره په الحال دا ختم کو نور کتابونه مو زما دوی ته دا کمی ماشومان چې زمونږ ناستري ما ته چې کوم اجازه تفق ملو شوی د خپل صاحبانو نه د حضرت مفتی صاحب نه زمونږ د نور استادانو نه زما په فقه حنفي کې دي ته د زنانو ته په دې کې اجازه ته او یو څو شروط سره مګوري ښا بغیر د شرط اسم نکېږي تاسو چې موږ قبلین اخوا واړوي نو کېږي مفتیانو نه کنه بغیر او د سموس کېږي نه نو یو شرط داري چې تاسو به اخلاص پیدا کوئ دویم شرط داري چې جزافتن کار بنه کوي اٹکل فتوا بنور کوي دریم کاردار راغلی چې همیشه به په فقه حنفي باندې فتوا ورکوي بغیر د فقه حنفي نه بنځي بیا په فقه حنفي کې به په قول الراجح فتوا ورکوي او تتبع تلاش پکوي چې د اکابرین دیوبند په قول باندې فتوا ورکوي دا هم خبره کنه اکابرین دیوبند په قول به فتوا ورکوي خو که ستاسو د اکابرین دیوبند په منځ کې اختلاف راشي کله نه کله مسلو کې راځي ډېرې مسلې په شلګونو مسلې د 300 نه زیاتې مسلې ما جمع کړي دي چې په مابین د اکابرین دیوبند کې په هغې کې اختلاف دی ښځه چې لاړه شي پلار کره نو دا به پلار کره څنګه موز کوي ښځه واده شوې ده پینډۍ کې او پلار یې د دیر کې نو چې دیر کې پلار کره لاړه دا به پوره موز کوي او که دا به نیم موز کوي قصر به کوي که سفر به کوي اختلاف راغلی د فتاو ډېره ښه راغلي چې هغې کې زموږ اختلاف دی د اکابرین دیوبند په منځ کې اختلاف راغلی دوه بعد سنت شته او کو نشته نو زمونږ اکابرین یو خبره کوي د هندوستان اکابر بله خبره کوي چې کله ختم د قرآن وشي په تراو کې په دې حافظ باندې پیسې اخیستل جایز دي که نه دي زمونږ اکابرین یو خبره کوي کتابونه پکې نه لیکي او نور خلک بل خبره کوي نو موږ به همیشه د مفتیانو د دارالعلوم حقاني خصوصا د مفتی فرید سے فتاو اعتبار انشاءالله ورکوخه زمونږ د اکابرینو او زمونږ د مشرانو مرکز دا دارالعلوم حقانیه کوړه ده او خصوصا بیا د حضرت مفتی فرید سے فتاوی دي فتاوا حقانیه او فتاوا فریدیه ده ان شاء الله هغې باندې به نفسانیت په نه کوي پیسو باندې به مسلې نه بدلوي حسد او بغض او کینې به نه کوي
مقصد به الله وګرځوي آخرت وګرځوي کار به ان شاء الله جوړي. زه په دې مدرسه ډېر زیات خوشاله یم ځکه دا زموږ دویم شفت دی. تقریبا 80 کسان د زنانه او د نارینه دا پروس بل کال فارغ شوي په شب قدر کې او 80 کسان دادي. خو زه په دې خوشاله شم چې حضرت مولانا مفتی شعیب محمد شعیب عارفي صاحب دا مدرسه دلته راوړه او دغه شان درس به مونږ ان شاء الله کوو. څنګه چې مونږ شب قدر کې کوم نو دغه شان د جمعې پر ورځ باندې د ماسپښین د مانځه د جمعې د مانځه نه پس اومدي چې کوم ترتیب برابر کړي هغه طریقې سره به درس کوو ان شاء الله. دغه طریقې سره د بنین او د بناتو دواړه قسمه درسونه به په دې مدرسه کې جاری او ساری وي. الله تعالی دې پکې خیر او برکت واچي او دا مدرسه د الله تعالی شاد او آباد کړي. او تاسو دراتلو مونږ ډیره شکریا ادا کوو. الله دې د لدري اجر درکړي اور دوړ جهان خیر او برکت ته الله مونږ ټول لراکي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.